مجاهد وايي ښایي ملا هیبت الله هم په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې ګډون وکړي. د طالبانو ویاند وایي چې ښایي د دې ډلې مشر په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې هم ګډون وکړي. د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ د سرطان په 9مه نیټه د دیني عالمانو د غونډې د لومړۍ ورځې له پای ته رسېدو وروسته په یوې خبري غونډه کې وویل چې دغه غونډه د دیني عالمانو د غوښتنې پر اساس جوړه شوې ده. د غونډې اجنډا د ګډونوالو پورې اړه لري. د څرګنده کړه شونې ده چې مولوي هیبت الله هم په کابل کې د دیني عالمانو په غونډه کې ګډون وکړي، خو مجاهد په دې غونډه کې د طالبانو د مشر د ګډون د وخت په اړه نور جزئیات ورنه کړل. د مجاهد په وینا د لویې جرګې په تالار کې د دیني عالمانو د غونډې د امنیت د تامین لپاره شاوخوا 12,000 ځواکونه ګمارل شوي دي. په لویه جرګه کې د طالب علماو د ناستې لومړۍ ورځ پای ته ورسېده. د طالبانو ویان دا هم ویلي چې دوی هڅه کوي د دیني عالمانو ټول نظریات، وړاندیزونه او هیلې عملي کړي. قدرمنو لیدونکو، تاسو د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ کمنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.